د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د چنګاښ میاشتې 6مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. له یو شمېر علماو، قومي مخابرو او دولتي چارواکو سره د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال ناسته. ولس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د بهرنیو ګټو لپاره جګړه وکړي. د هیواد د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد زیاتوالی په تیرو 2 میاشتو کې 609,158 مټریک ټنه توکي د افغانستان د اورګاډي له لارې لیږدول شوي دي. او د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ د لسګونو جنګي بندیانو تبادله. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له یو شمېر قومي مشرانو، علماو او د اسلامي امارات له مسؤلینو سره کتلي. مولوي عبدالکبیر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور یاد کړی او ویلي دي چې د اسلامي امارات دروازې د ټولو هیوادوالو پر مخ پرانیستې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په بیلابیلو برخو کې د اسلامي امارات پرمختګ د چارواکو هڅې او د ملت د همکاري پایله ګڼي او زیاته کړې ده چې اسلامي امارات ټولو هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرولو هڅه کوي. ورته مهال په دې لیدنې کې قومي مشرانو او دیني علماو د اسلامي امارات لخوا هیواد ته د تیرې اداري چارواکو د راتګ زمینې برابرول ارزښتناک بللی او زیاته کړې ده چې له هیواده بهر د ناستو جوړول او د جګړې شعارونه پایله نه ورکوي او خلک به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې بیا په افغانستان کې د پردیو ګټو لپاره د جګړې هڅه وکړي. د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور د کانونو او پټرولیم له وزیر شیخ شهابالدین دلاور سره کتلي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په دې کتنې کې د دواړو لورو د طبیعي زیرمو، د کانونو قراردادونو، د اوبو د مدیریت او کنټرول او د عینک مسو پروژې په اړه خبرې کړي. د یاد وزارت په وینا د یاد کتنې په پای کې دواړو وزیرانو د عینک مسو پروژې پیل د هیواد د ثبات لپاره مهم بللی او د پلي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. او په یو بل خبر کې د فواید عامې وزارت وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې یعنی د ثور او جوزا میاشتو کې 609,158 مټریک ټنه توکي د اورګاډي پټلۍ له لارې لیږدول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه لیږد رالیږد د حیرتان، اقینې، تورغونډۍ او هرات خاف د اورګاډي پټلۍ له لارې شوی دی. او په پای کې یو شمېر رسنیو د روسیې د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د اوکراین نوي جنګي اسیران د روسیې له نوي جنګي اسیرانو سره تبادله شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په وینا د دغه هیواد تبادله شوي اسیران د مرګ له ګواښ سره مخ وه چې له تبادلې وروسته د درملنې لاندې دي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګي اسیرانو وروستۍ تبادله تېرې میاشتې په 21مه نیټه شوې وه چې په ترڅ کې د دواړو لورو 15 اسیران تبادله شول. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.